نیم قرن حماسه. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ کیښود. هغه په خپل نظامی مهارت او سیاسي پوهې له یو اشغال شوي هیواد د وخت ستر امپراتوري جوړه کړه. داسې امپراتوري چې د چین له پولو تر مشهد او د خزر له بحیرې د هند تر بحره پراخه جغرافیه یې نیولې وه. د احمد شاه بابا میراث د هغه لمسیو نشو ساتلی. د دوی ترمنځ اختلاف نه یوازې دا ستره امپراتوري ړنګه کړه، بلکې د وخت ښکېلاګر ځواکونو ته یې د تمې سترګې ورکړې. ورو ورو د امپراتورۍ څنډې نړېدې او ورځ تر بلې جغرافیه محدودېده. خبره ان تر دې ورسېده چې انګریزي ښکېلاک ته یې د ټول هېواد د اشغال تمه پیدا کړه. انګریزانو پرله پسې یرغلونه وکړل، خو د مومنو افغانانو شهامت او قربانیو نه یوازې هغوی ناهیلي کړل، بلکې دا د انګریزي لمر د نه ډوبېدونکې امپراتورۍ د زوال لپاره پیلامه شوه. یرغلګر انګریزان د الله تعالی په نصرت او د افغان ولس په بېساري قربانۍ مات شول، خو افغان ولس هم خپله ډېره برخه خاوره چې لویشت لویشتې د شهیدانو په وینو سره وه، له پردو سره د ذلیل او پلورل شوو حکامو په معاملو کې له لاسه ورکړه. نه یوازې په شرق او جنوب کې، بلکې په غرب او شمال کې هم زموږ پولې پردیو رسم کړې او زموږ خاوره یې د خپلو ګټو لپاره نورو ته وبخښله. په پای کې د احمد شاه بابا له پراخ میراث فقط همدا د نن ورځې افغانستان پاتې شو. د افغانستان پاتې محدوده جغرافیه او بیا له ولس پردي سیکولر حکام چې هیڅ ولسي ملاتړ یې نه درلود، د شوروي اتحاد نوي نړیوال ځواک ته یې د تمې سترګې ورکړې او د فاسد شاهي نظام تر وزر لاندې هغوی د خپل کمونیستي فکر لپاره بزر وشینده. له دې بزر داسې فاسده ډلګۍ وزېږېده چې په دواړو لاسونو یې خپل هیواد شوروي کمونیستو حکامو ته د ډالۍ په ډول وړاندې کړل او پر خپل هیواد او خپل ولس یې پردي یرغلګر مسلط کړل. د افغانستان د روانې څه باندې 40 کلنې جګړې او ناورین پیل له همدې ځایه وشو. افغان کمونیستانو خپل تاریخ او هیواد په ډېرې بې شرمۍ خرڅ کړ او د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه یې د خپل ولس د هر کور تر دروازې راوستل. هغه مهال چې زموږ هیواد د فاسد سیکولر شاهي نظام په منګولو کې د مرګ او ژوند ترمنځ د فقر او جهل تیارې شپې تېرولې، له هغې خوا شوروي واکمنو د دې مظلوم ولس لپاره خپلې چړې تیزولې او د نظام په حرم سرای او د واکمنو په کورنیو کې خپل لاسپوڅي روزل. له دې ستر ویجاړونکي سیلاب او له دې چې د فاسد شاهي نظام په غیږه کې د کمونیزم داسې نطفې پالل کیږي چې د هیواد او مسلمان ولس راتلونکې یې ګواښله، څوک نه و خبر. یوازې د ګوتو په شمیر د پوهنتون څو ځوانان چې د لمانځه په صفونو کې یو بل پیژندلي وو، روان دردناک حالت اندېښمن کړي ول. هغوی هر یو د خپل ایمان او تقوا په رڼا کې دا لیدل چې پردیپال حکام په لوی لاس د دوی مسلمان ولس په پردیو پلوري او د ولس په اسلامي هویت معامله کوي. همدې محدودو ځوانانو د مبارزې هوډ وکړ. دا فکر یې له یو بل سره شریک او دقیقاً د 1448 لمریز کال د حمل میاشتې په 14مه شپه د اسلامي نهضت بنسټ کېښود. د دوی مبارزه په داسې وخت کې پیل شوه چې حاکم نظام د بېدینۍ لپاره پراخ بستر جوړ کړی و او له کمونیست پلوه ډلو یې هر راز ملاتړ کاوه. هرې خوا ته په ښکاره د دیني مقدساتو توهین پیل شوی و. د مارکس نظریات مطرح کېدل، د لینین له انقلاب د الهام اخیستو غږونه اوچتېدل او د شوروي اتحاد دوستۍ ته دعوت په ښکاره توګه ترسره کېده. نیم قرن حماسه. جماعت انگشت شمار جوانان با ایمان، سرشار و عزم متین، بلالگونه اذان بیداری را سر داد. اینها ملت بیچاره و بیخبر از سیلاب سرخ را صدا زدند و دقیق بانگ بیداری نواختند. نعره‌های بیداری را فرزندان رشید از فضای پوهنتون به بیرون کشاندند و در مدت کوتاهی به گوشه و کنار کشور رساندند. ملت مسلمان این اذان را زمزمه نموده و به هر گوش شنوا رساندند
توده های مردم به پا خواستند و موج خروشان بیدار شدگان خیابان های کابل را فتح نمود. دیگر صدای بیداری به جایی رسید که حکام جور از خفه کردن آن عاجز آمدند. مبارزین را به زندان ها کشاندند، به تهدیدها پرداختند، ولی دیگر سودی نداشت. نیم قرن حماسه. خود از پایان دعا میکنیم برادران مسلمان دستان بالا کنیم. خدایا همه کسایی که در راه تو حاضرن قربانی بدن، در راه تو به اساس ایمان به تو اینا آماده فداکاری و پیکار در راه تو هستن. خداوند تو اینا را معاونت کن. خدایا کسایی که علیه دین تو می‌جنگن، خدایا کسایی که به خاطر بقای حاکمیت کفر استبداد در افغانستان و سایر جهان اسلام فعالیت میکنند، اونا را تو ذلیل بساز، تو خار بساز، تو قدرت‌های از اونا را سرنگون کن. خدایا ما با خود تعهد کردیم، تصمیم گرفتیم که جز کشته شدن در راه تو آرزویی نداریم. بنابراین خدایا به ما توفیق بده تا آخرین لحظات حیات در راه تو پیکار کنیم و شهادت در راه تو را که آرمان و هدف نهایی حیات و زندگی ما این نصیب شد. خداوند تو به ما پاکی عطا کن. خداوند تو ما را هدایت کن. خداوند تو قلب ما را به نور ایمان روشن بگردان. نیم قرن حماسه. اجتماعات جوانان مسلمان تا به گلوی نظام رسید. پوهنتون به مرکز بزرگ دعوت مبارزان حق و آزادی تبدیل شد. خیابانهای کابل را بیرقهای سبز پوشاند و صدای رسای مبارزان خواب حکام جور و ظلم را از چشمان ربود. با وجود این که نظام فاسد شاهی بعضی از اعضای رهبری نهضت جوانان مسلمان چون شهید انجینیر سیف الدین نصرتیار و برادر مجاهد حکمتیار را به زندان انداخت، ولی نتوانستند با این اقدامات چیزی از جهش انقلابی ایجاد شده در متن ملت جلوگیری نمایند. اعمال کمونیست مجبور شدند با یک کودتای به اصطلاح سفید داود جلاد را بر سر قدرت بیاورند و خواستند با این اقدام از سقوط نظام شاهی به دست مبارزان نهضت جوانان مسلمان که با گذشت هر روز طوفانی تر می شد جلوگیری نمایند. نیم قرن حماسه. داود د کمونیستو اجیرانو د لاس ننځکه شوه او قدرت ته له رسېدو سره سم د جوانان مسلمان په اسلامي نهضت ګزارونه پیل کړل. د اسلامي نهضت مشران ونیول او ورځ تر بلې پر دوی ساحه تنګوله. همغه و چې د اسلامي نهضت ځینې مشران له هیواد بهر هجرت ته مجبور شول او اسلامي نهضت د یو نوي ازمیښت سره مخ شو. د کمونیستانو په لاس د لوېدلي نظام ظلم او وحشت هغې کچې ته ورسید چې د اسلامي نهضت مشرانو د مسلحانه جهاد فیصله وکړه او د ولس او هیواد د خلاصون لپاره یې همدا یوه لار وموندله. همغه و چې د اسلامي نهضت مشرانو په مختلفو ولایتونو کې د نظامی قیام او مسلحانه جهاد اعلان وکړ. په لومړۍ مرحله کې ځینې مشران د حاکم ظالم نظام په لاس ونیول شول او په شهادت ورسول شول. د قربانۍ او دې لړۍ د اسلامي جهاد لمن الله خوره کړه او د ظلم دا نظام د مرګ کومې ته نږدې کړ. هغه مهال چې د داود حکومت د مجاهدینو په محاصره کې شو او د هرې ورځې په تیریدو یې د مرګ احتمال ډېرېده، داود په خپل کمزوري او خام سیاست پو او له ماسکو خپله قبله بدله او په دې هڅه کې شو چې له کمونیستي جال ځان خلاص کړي، خو نور ورته وخت نه و پاتې او کمونیستانو د خپلو بادارانو په اشاره د داود پر ضد نظامی کودتا وکړه او داود د کمونیستانو په لاسونو د تاریخ کندې ته گذار شو او الله پر خپل کمونیست ملګری مسلط کړل. با به قدرت رسیدن کمونیست ها دیگر ملت مسلمان دانست که یگانه راه نجات کشور از این سرطان مهلک جز جهاد چیزی دیگری شده نمیتواند.
همان بود که نعره‌های الله اکبر نه تنها دشت و کوه کشور را فرا گرفت، بلکه قیام‌های فراموش ناشدنی چون قیام مردم هرات به وقوع پیوست و ملت مسلمان حق دوکینشان را نسبت به این اجیران بیگانه و کمونیست های بیدین نشان دادند. فتح ولسوالی ها و مراکز نظامی سرعت گرفت و مجاهدین توانستند در مدت چند ماه مراکز شهرهای بزرگ و کابل را تقریباً به محاصره بکشانند و نظام نوپای جیره‌خوران کمونیست در معرض سقوط حتمی قرار گیرد. از طرف دیگر نابسامانی های داخلی حزب کمونیست و تجزیه شدن آن به جناح‌های خلق و پرچم قبل از آن که به قدرت رسند و تجزیه شدن نظام وسط اقتدار به شاخه‌های هواداران ترکی و امین زمینه سقوط این نظام بی بنیاد را بیشتر فراهم ساخته و امید باداران نظام را به یأس تبدیل نمود. امین با یک اقدام غیر مترقبه استادش را با بالشت خفه نموده و حکومت را به دست گرفت. هواخواهان ترکی را به سلولهای زندان فرستاد. 6 جدی سال 1358 هجری شمسی بود. وقتی مردم از خواب بیدار شدند، تانک‌های روسی را عاقب دروازه‌هایشان ایستاده یافتند. حکام فروخته شده نه تنها مانع آمدن بادارانشان نمی‌توانستند شوند، بلکه خود را نیز از قهر باداران نجات داده نتوانستند. امین در قصر تاجبی کشته شد. ببرک کارمل از رادیو تاجیکستان به ملت سقوط نظام امین را اعلان و سوار بر تانک‌های روسی وارد ارگ شد. ملت ما عملاً در پنجه های خرسان قطبی قرار گرفته و در میدان نبرد مستقیم با ابرقدرت بزرگ مادی آن وقت و فرعون زمانه قرار گرفت. نبردی که فقط ایمان در آن امتیاز ملت ما بوده، دیگر همه ارکان جنگ و قدرت مادی به دست دشمن قرار داشت. نیم قرن حماسه. اوس نو د پردي یرغلګرو پر وړاندې د ایمان په غوښتنه راوتل او د جهاد سنګرونو ته تلل پیل شول. 10 کاله پخوا تاسیس شوی اسلامي نهضت چې اوس په حزب اسلامي مشهور شوی و، په دې موده کې په ولس کې پخې ریښې موندلې وي او د خپلې دایې لپاره یې په ایمان سمبال داسې ځوانان خپل کړي وو چې نور یې د سنګر ازمیښت ته له وړاندې کېدو هیڅ باک نه و. حزب اسلامي د روسي یرغلګرو له راتلو 4 کاله پخوا د سنگرونو لار نیولې وه او د خپل ولس د ازادۍ لپاره یوازینۍ لاره د هجرت او جهاد لار بللې وه. د هجرت او مصالحانه جهاد په انتخاب کې د حزب اسلامي مجاهد قیادت د خلکو په اصطلاح د منځلارو تر انتقاد لاندې و. د دغو په اصطلاح منځلارو ګمان کاوه چې د دښمن رحم ته کېناستل به موږ د دوی له ظلم خلاص کړي. حال دا چې اشک کباب باعث طغیان آتش است. د حزب اسلامی مدبر قیادت د ایمان په تقاضا په تش لاس د سنگر لار ونیوه او د وخت د فرعون مقابلې ته وړاندې شو. د مقابلې په لومړي څرک کې د اسلامي نهضت نومیالي او ستر شخصیتونه د قربانۍ په توګه واخیستل. د دې سترو شخصیتونو قرباني د دې لامل شوه چې دغه سپېڅلې دایه د ولسونو زړونو ته لار ومومي. د دې دایي حقانیت د تاسیس کوونکو د وینو په قیمت ثابت شو. نیم قرن حماسه. سنگرهای جهاد با گذشت هر روز داغ‌تر شده و جوانان رشید ملت مسلمان در این سنگرهای ایمانی تنظیم می شدند. معرکه های لشکریان حق و باطل هر گوشه از کشور را چنان شعله‌ور ساخته بود که همه دنیا به تماشای آن چشم دوخته و انتظار معجزه‌ای را داشتند. زمین و آسمان را جنگ افزارهای دشمن صفاق گرفته و نوکران حلقه به گوششان در پهلوی آنها ظلم‌های بی‌مثال تاریخ را بر ملتشان روا داشته بودند. هیچ قریه باقی نماند که در آن بساط غم هموار نگردید و هیچ خانواده مسلمان باقی نماند که از مرگ و درد این معرکه برایش سهمی نرسد. قشون خونخوار که ملت‌های بسیاری را در مدت کمی بلعیده بود، گمان نمی کرد کسی در روی زمین باقی مانده باشد تا در مقابلشان به پا ایستد. مقاومت مجاهدین افغان را نیز چند روزه می پنداشتند
و گمان می کردند هرچه بیشتر بکشند و بسوزند زودتر به هدف خواهند رسید. همان بود که زمین و زمان را از وحشت و جور مالامال ساخته و بیباکانه طبل ظلم را می نواختند. می کشتند و می کشتند تا با انبارهای مرده ها عظم فولادین سنگرداران را بشکنند، ولی غافل از آن که ایمان چیز دیگری است. وقتی در قلب جنگاوران مؤمن ریشه های ایمان تقویت یافت، دیگر شکست در قاموسشان یافت نمی شد. نیم قرن حماسه. د قوي ایمان او عقیدې په وسلو سمبال ولس او میړنیو مجاهدینو په اسلامي امت کې د جهاد هیره شوې فریضه بیا را ژوندۍ کړه او د اسلامي نهضت په لیکو کې د یو مرصوص صف په توګه داسې تنظیم شول چې د قوم او ژبې توپیر پکې ختم او د اسلامي ټولنې رښتینی سمبول وګرځېد. همدې ایمان او اسلامي ورورولۍ وشو کولی د الهي نصرت په نتیجه کې د وخت دا مغرور فرعون مات او د تاریخ یوه بله معجزه نړیوالو ته ښکاره کړي. هغه بدمست وحشي لښکر چې په مادي لحاظ ماتول ناممکن بریښېدل د ایمان په وړاندې په ګونډو شو او د لکونو انسانانو په وینو یې د فرعونیت ماڼۍ نسکوره شوه. د وارسا پکت مات او شوروي اتحاد ړنګ شو. محکومو ولسونو ازادي ترلاسه کړه او یو ځل بیا انساني ټولنې د وخت فرعون د موسی د ملګرو په صبر او استقامت کې د غرقېدو په حال کې ولید. په اسلامي امت کې د ویښتابه اذان وشو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانو پرګنو په دې جهاد کې له ونډې اخیستو وروسته خپلو ولسونو ته له دې ډیوې د سباوون پیغام یوړ او د جهاد او قربانیو له دې نیالګي د خپل ژوند نوي پیوندونه واخیستل. د افغان جهاد په مدرسه کې روزل شوو سپاهیانو د جهاد هیره شوې فریضه د امت هر کلي او کور ته ورسوله او خپلو ولسونو ته یې د ازادۍ بلې ډیوې یوړې. نه یوازې اسلامي امت بلکې د ټولې نړۍ سیاسي نقشه بدله شوه او نړۍ د وخت له یو فرعوني ځواک نجات وموند. خو د شیطان ملګري په دې هڅه کې شول چې دا تجربه کامیابه نشي. له اسلامي خلافت محروم امت بیا د مجد او عظمت لوړ مقام ته له دې لارې ونه رسي. جهاد د ازادۍ او خپلواکۍ وسیله ونه ګڼل شي. د شرق او غرب ټولو کفارو لاسونه ورکړل او په دې هڅه کې شول چې دا تجربه داسې ناکامه شي چې د غلامۍ په کړیو کې ګیر ولسونه د جهاد او قربانیو له لارې د سباوون تمه ونه کړي. هماغه و چې د کامیابۍ په وروستي پړاو کې د کفر او الحاد ټولو قوتونو د خپلو لاسپوڅو پر مټ د اسلامي نظام د حاکمیت مخه ډپ کړه او د یو داسې جګړې پیل یې وکړ چې ملک او ولس یې له یو بل ناورین سره مخ کړ. ښکېلاکګر مات شوي وو خو د ښکېلاک په زولنو کې ګیر پردیپال او مزدور ناافغانان یې د اسلامي نظام د راتلو او حاکمیت په وړاندې داسې ودرول چې حقیقي مجاهدین له یوې اوږدې جګړې سره مخ شول او د مزل په وروستي پړاو کې امیدونه نیمه خوا پاتې شول. د اسلامي نظام پر ځای ځینو له ملیشو سره ائتلافي نظام جوړ کړ او د قدرت په نیشه کې د جهاد او مجاهدینو ارمانونه او د ولس انتظار له خاورو سره برابر کړ. نیم قرن حماسه. صفحه تاریک دیگری کشور را فرا گرفت و دشمنان دین و ملت توانستند بار دیگر بر سینه چاک چاک این ملت مظلوم نشانه روند. مجاهدین محروم از هرچه و جنرالان کمونیست در عقب ماشین‌های تانک و طیاره بر ملت بم و بارود می‌ریختند. تفاوت دیروز و امروز فقط همین بود که وحشت امروز را رسانه‌های دشمن به دامن مجاهدین لکه می‌دوختند. ملت بیچاره که سالها زیر ساطور وحشیان قطبی و نوکران آنها طلوع صبح آزادی را خواب می‌دیدند، بار دیگر در دود و آتش ظلم قرار گرفتند. نیم قرن حماسه. پر افغان مظلوم ولس د تپل شوې جګړې په روان اړو دوړ کې د امریکا په تجارتي مرکزونو او دفاع وزارت حمله وشوه. ټوله نړۍ حیرانه کړه. د ستر طاغوت په کور کې د ابابیل لښکرو څنګه د دنیا هسکې ماڼۍ ونړولې.
د امنیتي ادارو په دې بیروبار کې څنګه د امریکا زړه په نښه کړ او په نړۍ کې د فساد او فتنې تر ټولو فعالې ځالې څنګه راړنګې شوې. دا هر څه یوې خواته، خو دا چې امریکا افغانستان ته د راتلو بهانه او پلمه جوړه کړه، دا بله فلسفه وه. امریکا د کبر او غرور په لوړې څوکې کې نړۍ ټوله خپله ګڼله او افغانستان ته یې له پخوا سترګې نیولې وې. دا یې پلمه کړه او له ټولو مادي ځواک او له نورو نړۍ خورو ځواکونو سره په ګډه یې راودانګل. د امریکا له یرغل سره سم د حزب اسلامي مشرتابه د یرغل پر خلاف د جهاد اعلان وکړ او عملاً یې له خپلو مجاهدو ملګرو سره یو ځل بیا د جهاد سنګرونو ته ودانګل. د صلیبي یرغلګرو خلاف جهاد پیل شو او ورځ تر بلې د جهاد لمنه خورېده. د حزب اسلامي په مجاهد امیر امریکایي وحشیانو بریدونه وکړل، خو الله د هغه حفاظت وکړ. د صلیبیانو خلاف جهاد هغه وخت د یرغلګرو عزم مات کړ چې فدایي مجاهدینو د ځانونو په قرباني کولو د دښمن مشران او کشران د جهنم کندو ته ورټېل وهل. فدایانو د جهاد بیرغ په خپلو قربانیو داسې لوړ کړ چې دښمن له خپلې بریا ناهیلی شو. د فدایانو په کاروان کې ویاړلو خویندو هم برخه واخیسته او د ځوانانو همتونه یې لا ویښ کړل. نیم قرن حماسه. جهاد و مقاومت علیه اشغالگران صلیبی اینک 19 سال می شود که ادامه دارد و ملت مظلوم ما در این مرحله نیز جهت کسب آزادی و دفاع از ارزش‌ها یک لحظه هم عقب نرفت. حزب اسلامی افتخار جهاد علیه اشغالگران شرق و غرب را به دست آورد. حزب اسلامی یگانه صف فکری رزمندگان با شهامت باقی ماند که نه تنها علیه تجاوزهای عسکری و نظامی دشمنان، علیه تجاوزهای فکری و کلتوریشان نیز رشادت دفاع از مرزهای فکری و فرهنگ اسلامی را درج تاریخ معاصر کشور نمود. حزب اسلامی در مقدمه جنبش بیداری امت قرار گرفته و با تقدیم قربانی صدها هزار فرزندان رشیدش فریضه های فراموش شده جهاد و هجرت را در امت اسلامی احیا نموده و یک بار دیگر اصل فراموش شده را که فتح از آن مجاهدان راستین است به یاد امت آورد. بعد از آن که اشغالگران اتحاد ناتو از دوام اشغال افغانستان و حاکمیت نظام دست نشاندهشان مایوس شدند، در چنین شرایط که جنگ دیگر اهداف مجاهدین را نه بلکه اهداف دشمن را برآورده می ساخت، حزب اسلامی با ابتکار جدید در پی تعویض سنگر برآمد و این بار خواست با شیوه دیگری برای خاتمه اشغال و آوردن نظام اسلامی مبارزه نماید. همان بود که رهبری حزب اسلامی با قرارداد صلح با حکومت به کابل تشریف آورده و یک فاز جدید از مبارزاتش را آغاز نمود. اینک چیز کم 3 سال می شود که حزب اسلامی با حضور معلن خود در سنگر مبارزات فکری، دعوتی و سیاسی قرار دارد که در این ایام بیشتر و فراتر از گذشته درخشیده و دشمنان را با حضور خود زبون ساخته است. حضور پررنگ متحدین حزب اسلامی در برنامه ها و تجمعات حزب اسلامی خوابهای اضمحلال حزب را غلط به اثبات رسانید و عملاً دشمنان و رقیبان حزب اسلامی پی بردند که حزب اسلامی به جای مهره سوخته بذر صالح است که هرچند دشمنان شاخه و ساقه‌اش را قطع نماید، باز هم تنومندتر از دیروز سربلند می کند و به پا می ایستد. حزب اسلامی افغانستان اینک بعد از 50 سال مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیرش حقیقت بی‌مثال ملت و کشور ماست و با قوت بیشتر از هر روز گذشته در سنگر دفاع از حصارهای فکری و عقیدتی ملت ما و در دفاع از هویت اسلامی آن قرار دارد. به قامت استوار و اخلاص متحدین خود و به نصرت و معیت الهی باور و عقیده کامل داریم. از شکست ما مایوس باشید. خواب محو ما را به دریاب‌ها بسرایید. ما سپاهیان حقیم و حق عنوان پایدار این همه کائنات است. نظام هستی بر حق استوار است. نیم قرن حماسه. حزب اسلامی د مسلمان ملت له عقیدې راټوکېدلې غوټۍ ده چې دې مسلمان ولس د ګل په پښو کې خپلې وینې نذرانه کړې. دا غوټۍ د وینو رنګ لري او د لسګونو زرو شهیدانو د وینو رسالت یې په خپلې غېږې کې ساتلی. د دې غوټۍ مړاوي کېدل د لسګونو زرو شهیدانو د وینو ضایع کېدل دي
چې ممکن نه دي. دا غوټۍ نن میلیونونه سپاهیان لري او د خپلو وینو په بدل یې ساتنه کوي. موږ وړاندې درومو او تر هغې چې د شهیدانو ارمانونه متحقق ومومي او د الله پر ځمکه د الله قانون او دستور حاکم شي، د یوې لحظې لپاره مو آرام نشته. دښمنان مو له دې باید مایوس شي چې موږ به د طاغوتیانو ظلم او وحشت له نشت او یا مو د مزل اوږدېدل له ستړیا سره مخ کړي. موږ تر پرون نن زیات په نشاط او ولولو د خپل هدف په لوري درومو او د الله په نصرت مو پوره باور او یقین دی او ډاډه یو چې الله تعالی به مو د دین پر ټولو دښمنانو بریالي کړي. وما ذلک علی الله بعزیز.